ننګرهار کې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست د دې ولایت په ډیری ولسوالیو کې زرګونه بزګرو سره د غنمو د اصلاح شوي تخمونو او کیمیاوي سرو مرسته کړې ده. د دې ریاست مطبوعاتي مسؤل اجبل سبحاني وایي روان نمنریز کال یې د کرنې وزارت او همکارو مساتو پر مټ زرګونه بزګرو ته اصلاح شوي تخمونه ویشلي دي او دا لړۍ لا هم روانه ده. نو د ننګرهار کرنې اوبو لګولو مالدارۍ ریاست د خپل همکارو مساتو او همدارنګه د امارت او د کرنې اوبو لګولو مالدارۍ وزارت د پرختۍ بودیجې په مرسته په بیلابیلو ولسوالیو کې زرګونو بزګرانو سره د اصلاح شوو تخمونو کیمیاوي سرو او همدارنګه په ځینو ولسوالیو کې د وسایلو مرسته کړې ده. اخوا د سرو رود ولسوالۍ یو بزګر ممتاز ګل وایي پر وخت ورته اصلاح شوي تخمونه کیمیاوي سرې او نباتي درمل ورکول کیږي چې تیر ته یې حاصلات شوي خو د ډېرېدو غوښتنه کوي. زموږ غوښتنه دا ده چې دغه ریاست زراعت همیش دا د بزګرانو سره دهقانانو سره همکاري وکړي او ورسره مرسته د کوټ وکړي چې زموږ دا زراعت مختک وکړي او نور ښې اصلاح شوي تخمونه موږ ته کال په کال راکړي چې زموږ حاصلات 2 چنده 3 چنده 4 چنده وشي. د ننګرهار کرنې ریاست ویان سبحاني وایي هڅه یې دا ده چې راتلونکي د ځینو مستاتو په مرسته ډېرو دهقانانو ته اصلاح شوي تخمونه کیمیاوي سرې او نورې مرستې وویشي. نوموړی وایي د بدیلې معیشت له لارې په 15 ولسوالیو کې پر 159 جریبه ځمکه بڼونه جوړ کړي دي. هغه ولسوالۍ کې چې دغه نشهیي توکي کرل کېده په مختلفو برخو کې مرستې کړي دي او لا هم لګیا یې مرستې کوو چې دې کې بڼوالي ده چې موږ تقریبا 159 جریبه دا اوس وخت کې دهقانانو ته یا هغه بڼوالو ته چې غوښتلې بڼونه ورته جوړ کړو په ډریپ سیستم باندې اساس کو بخار سیستم باندې دوی دپاره باغونه جوړ کړه ترڅو د باغدارۍ ترڅنګ موږ د اوبو سپما هم وکړو. د ننګرهار کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي تیر کال 50,000 بزګرانو ته اصلاح شوي تخمونه ویشلي دي او له بزګرانو غواړي کوم تخمونه چې ورکول کیږي دا د 1 کال لپاره نه دي او د 15 کالو لپاره ترې د تخم په ډول ګټه اخیستلی شي باید له نورو دهقانانو سره هم شریک کړي.